د کهانۍ په شروع کې موږ د ملګرو یو ګروپ وینو چې د پارټي انجوای کولو دپاره صحرا ته راغلي وي او دوی په خپل جشن کې دومره مصروف وي چې دوی ته دا پته هم نه وي چې شپه کوم ځای ته ورسېده. دې نه پس دوی ته یو عجیبه انډه میلاو شي او دوی د دغه څیز مذاق اړول شروع کی او دوی ته دا پته نه وي چې آخر دا څه څیز دی، خو بس دوی دا یا شی په نشه کې وي او دا انډه ماته کی. اخرکار ټول ملګري د ډېر ستړي کېدو نه پس په خپلو غاړو کې وده شي. اوس سهار شوی وي او ټول نمبر په نمبر راویښ شي. په دوی کې د یوې جینۍ طبیعت ډېر زیات خراب شوی وي او الټۍ پرې لګېدلې وي او صحرا ته د ورکوزېدو کوشش کوي. دې نه پس یوې جینۍ ته مخامخ یو کارغه په صحرا کې کیني. دغه جینۍ چې دې کارغه ته په غور سره وګوري نو دا وویني چې دغه کارغه په شګه کې نښتی وي او لږ ساعت پس کارغه ځمکه ځان طرف ته راکاږي. ملګرو، نننۍ کهاني ډېره خوندوره ده، دا تر اخره لازمي وګورئ، خو د دې د شروع کېدو نه مخکې دا ویډیو لازمي لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې په دې ویډیوګانو موږ ډېر زیات محنت کوو. نو دغه جینۍ چې دا منظر وویني نو ډېره زیاته حیرانه شي او ویریږي او په منډه باندې د هغه بیمارې جینۍ خواته راشي او ورته وایي چې لاندې په شګه کې قدم مه ایږده، ځکه چې لاندې ماته ډېره غټه خطره ښکاري. خو ماشه د خپلې ملګري خبرې اورېدو نه مخکې په شګه کې قدم ایښی وي او اوس د ماشه خپه هم لاندې شګه کې نښتې وي او نوره هم لاندې روانه وي. ماشه په خپلو لاسونو د خپې رامنې کولو هر ممکن کوشش وکړي، خو دا ناکامه شي او دې نه پس د ماشه دواړه خپې او لاسونه په شګه کې نښتې وي. که چېرته د دوی ملګري د ماشه د مدد کولو دپاره ورځي نو دوی به هم په شګه کې ونښلي، خو دلته د یو هلک نه دا برداشت نشي او لاندې شګې ته راکوز شي چې څنګه دی په شګه باندې روان شي نو دی اچانک راوغورځېږي او اوس د دا بدن په شګه پورې نښتی وي. دی د شګې نه د پاسېدو ښه کافي کوشش کوي، خو شګه دی پاسېدو ته نه پرېږدي او اوس د صحرا چینجي ته د په مخ پورې نښتې وي او دی یې کافي زخمي کړی وي. د ملګري اوس ډېر خفه وي او دوی د گاډي سٹارټ کولو کوشش هم وکړي، خو گاډی مخ په وړاندې نه ځي. دغه کسان هر قسم کوشش وکړي، خو اوس د دوی د سترګو مخامخ د هغوی ملګری په ځمکه کې پناه شي. اوس دا ټول ډېر زیات ګبراو شوي وي او دا پلانینګ کوي چې څنګه به زر تر زره د دې صحرا نه وځو، ځکه که موږ لږ هم نور ایسار شو نو زموږ انجام به هم داسې وي. دې نه پس جونا دوباره د ګاډي سټارټولو کوشش وکړي، خو هیڅ فایده ونه کړي. په دې کې موږ دېخوا یو موټا سړی وینو چې په یو ډرم کې نښتی وي او ډېر زیات ستړی شوی وي. دې له وجې هغه لاندې شګې ته ځان لړه کوي. د نور ملګري چې دا وویني نو په دا آواز وکړي چې مهرباني وکړه لاندې شګې ته مه راوړه، ځکه چې صحرا به تا ځان طرف ته راکاږي. خو دغه موټا سړی پروا نه کوي او دوی ته وایي چې تاسو زما سره ټوکې کوئ، چونکې دی د ډېر وخت نه په ډرم کې اوده و او دا ټوله واقعه د په خپلو سترګو نه وي لیدلي، نو ځکه د اوس یقین نه راځي. په دې کې جونا دغه موټا سړي ته وایي چې تا د 2 غنټو دپاره انتظار وکړه، ځکه چې د ریسکیو ټیم زموږ د مدد کولو دپاره را روان دی. خو دا هسې دروغ وایي. موټا د ډېر انتظار کولو له وجې اوس ډېر زیات ستړی شوی وي او دی چغې شروع کړي او دوی ته وایي چې زما ډېره زیاته ګرمي شوې ده، زه نور نه حسارېږم. ملګرو، دې نه پس څه وشي؟ دا کسان به اوس څنګه د دې صحرا نه ځان وباسي؟ راځئ دا باقي کهاني زموږ د یو ملګري نه واورو. ویډیو لایک کول مه هېروئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. په دې دوران کې د دې ټولو نظر په هغه شیز باندې پریوزي کوم شیز چې بیګا دې ته د شپې په پارټۍ کې ملو شوی و چې دې ورپورې ډېرې زیاتې خنداګانې کړې وي، چونکې د شپې تیاره ډېره زیاته وه. په دې وجه دې ته صحیح نه ښکارېدل چې دا څه شی دی او د دې د ټولو نه غټه غلطي دا وي چې دا شیز یې مات کړی وي، چونکې دغه انډه اوس په منځ 2 ټوکړې شوې ده او دې کې دننه چې څه هم و یقینا چې هغه به اوس بار راوتی وي. او په دې شګه کې دننه چې کوم ځناور هم دی کیدای شي چې هغه د دې انډې والا ځناور وي او هغه دا ټول خلک لاندې شګې ته راکاږي. د دې نه پس د ماشه یو ملګري د شګې د پاسه یو شیز ورولي نو شګه هغه شیز هم ځان ته راکاږي چې د دې نه دې ته دا اندازه وشي چې په دې شګه کې دننه کوم ځناور اوسېږي هغه د شګې نه بار په ټول هر څه باندې نظر ساتي. جونا چې دا هر څه وویني نو خپلو ملګرو ته وایي چې موږ په ناسته باندې داسې هیڅ هم نشو کولی، په دې وجه موږ له څه حرکت کول پکار دي. بیا دې ډېر شی پیډونه راوالي او د ګاډي نه ټیبله پورې یوه لاره جوړ کړي او په دغه پیډونو باندې ټیبل طرف ته روان شي. خو چې څنګه دې ټیبل ته ورسي نو په کم پیډ باندې چې د خپه وي هغه پیډ په ده باندې وخویږي او دغه شان دې د پیډ او د ټیبل ترمنځ بانډه شي.
په دې کې د شګې نه د هغه چینجو په شکل کې ځناور روځي او د جونا هیټې سره وجنګېږي نو جونا فورا ټیبل ته وخیږي. په ټیبل باندې دته یو بیگ ملو شي چې په هغې کې دننه یوه کیله وي چې څنګه دې دغه کیله وخوري نو د مخې سره پې الټۍ ولګي. په دې دوران کې چې د نظر په خپلې خېټې باندې پرېوځي نو د ده خېټه ډېره زیاته زخمي شوې وي او د نور ملګري چې دا زخمي خېټه وویني نو ډېر زیات پریشانه شي. خو جونا دې ټولو ته وایي چې زه بالکل ټیک ټاک یم، تاسو بالکل فکر مه کوئ او د خپل حفاظت باره کې سوچ وکئ. په دې کې د جونا په خېټه کې درد شي او د هغه د زخم نه وینه را شروع شي. په دې کې اچانک د دې نظر په یو کس باندې پرېوځي چې د دې طرف ته را روان وي. په دې وجه سوپروایزر د دې د مدد دپاره راشي چې څنګه د ګاډي نه راکوزېږي. نو دې ټول ورته ډېر په تیزه باندې چغې وهي ورته وایي چې مهرباني وکړه لاندې په ځمکه باندې خپې مه ږده. خو سوپروایزر د دې خبره ونه مني چې څنګه په شګه باندې قدم کیدي. نو دې ټول ډېر زیات حیران شي ځکه چې شګه دته هیڅ هم نه وایي. بیا د هغه موټا خواله لاړ شي چې په ډرم کې نښتې وي. سوپروایزر د هغه د رایستلو کوشش کوي چونکې د هغه وزن ډېر زیات وي. په دې وجه سوپروایزر ورته وایي چې زه خپل ټیم راغواړم چې تاسو د دې ځای نه ریسکیو کړي. خو زما اوس هم په ذهن کې دا خبره نه راځي چې تاسو آخر په دې ځای کې څه کوئ چونکې زه هم په ځمکه باندې ولاړ یم نو بیا ولې ما شګه نه راکاږي. بیا سوپروایزر دې ته وایي چې په شرافت سره لاندې راکوشئ خو څوک هم د خبره نه مني. په دې وجه چې ورپسې څنګه سوپروایزر تمانچه راوباسي نو د هغه نه لاندې چابیانې وغورځېږي چې څنګه چابیانې راوچتوي نو په شګه کې لاس ونښلي. د خپل لاس بچ کولو دپاره سوپروایزر سره یو سپری وي چې لاندې په شګه باندې وکړي خو دې سره هیڅ پیدا ونه شي او دغه ځناور د ده نه نیم لاس یوسي. د سوپروایزر د لاس کټ کېدو سره د ده د لاس نه ډېره زیاته وینې روانې شي او د درد د لاسه چغې وهي. بیا د جونا ملګري د لرې نه د سوپروایزر د خوا نه سپری راوچته کړي او ځان سره وایي چې کیدی شي دا هم په کار راشي او دغه شانتې سوپروایزر غریب هم لاندې شګه راکاږي او د هغه ځناور خوراک شي. بیا دغه هلک د ګاډي والې جینۍ ته وایي چې کپړه زما طرف ته راولو چې څنګه دغه جینۍ د ده طرف ته کپړه ورولي نو دی د کپړې کیچ کولو سره د کیبن نه لاندې شګې ته راوغورځېږي. خو چې څنګه دی واپس بره راخیږي نو په دې دوران کې د شګې نه د چینجو په شکل کې څه شیزونه راوچت شي او د ده ټوله باډي د هر طرف نه ګیره کړي او د ده وینه څکل شروع کړي او هغه شان سلوک ورسه وکړي څنګه چې د ده نه مخکې د ده نورو ملګرو سره کړی و. یعنې دی هم د ژوند نه لاس ووینځي او دا اکسیډنټ د ده نورو ملګرو دپاره ډېره بدرنګه لمحه وي. او بل طرف ته هغه موټا چې په ډرم کې ګیر شوی وي د هغه حالت ډېر زیات خراب شوی وي چونکې دی په ډرم کې ډېر ورانې نښتې وي. په دې وجه د خېټه زخمي شوی وي او لاندې شګې ته وینې را روانې وي او چې څنګه د وینه لاندې شګې ته ورسي نو د شګې نه هغه چینجو شکل کې ځناور بار روځي. اصل کې دې وینې سره دغه ځناور ته پته لګېدلې وي چې په دې ځای کې څوک شته. په دې وجه دغه ځناور دا ډرم لاندې نه ختمول شروع کړي. بیا دغه تور ویښتو واله جینۍ خپلو خپو نه کپړه توکي او په شګه باندې روانه شي خو شګه یې لاندې ځان ته نه راکاږي. په دې وجه دې ډېر زیات خوشحاله وي او دا جینۍ بره د سوپروایزر ګاډي ته وخیږي. دا چې ویني نو هغه موټا هم ډېر زیات خوشحاله شي خو ده ته چېرته پته وي چې هغه ځناور دا ډرم د لاندې نه ټول ختم کړی دی او اوس دغه ځناور دومره غټ شوی وي چې د ده ټول وجود نه تو شي او لاندې شګې ته یې راکاږي چې دې سره دی هم د خپل ژوند نه لاس ووینځي. او د دومره خلکو خوړلو سره دا ځناور دومره غټ شوی وي چې سیده د سوپروایزر ګاډي خواله لاړ شي او هغه ګاډي لقول شروع کړي چې دې سره هغه جینۍ راوغورځېږي سر یې لاندې ګاډي څه ولګي او بېهوشه شي. د یو څو ګنټو تېرېدو نه پس په دې باندې دلته شپه شي او په نیمه شپه کې هغه تور ویښتو والې جینۍ په هوش کې راشي او بیا خاموشۍ سره د دې خواله راشي او د هغه ځناور په غیر موجودګۍ کې دې دواړه جون اوچت کړي او د سوپروایزر ګاډي ته یې بوځي او چې څنګه د جون ملګري ګاډي ته ورخیږي نو په دې کې اچانک هغه غټ ځناور راشي او د ګاډي دروازه بنده کړي. او د حیرانتیا خبره دا وي چې د دغه ځناور په جسم کې د بلو کلر لیټونه موجود وي یعنې دی په خپل جسم کې د بجلۍ صلاحیت هم لري. خو د جون ملګري هم په اسانه باندې خار منلو واله نه وي او د ګاډي بره سر ته وخیږي چې هلته کې دې ته د پېټرولو 2 ټاپکې میلو شي. یوه ټاپکه د دغه ځناور د پاسه واړئ او بله ټاپکه د دې ګاډي نه ګیر چاپېره واړئ او چې څنګه دغه پېټرولو ته اور ولګئ نو د هغه ځناور په جسم باندې هم ورسه اور ولګي او د درد د لاسه لتې وهل شروع کړي. د جون ملګري د دې موقع نه پیدا اوچته کړي او ګاډي ته وخیږي خو دغه ځناور اوس د ګاډي د دروازې کلا وهلو کوشش کوي. په ګاډي کې دې ډېر زیات یېرېدلی وي او ځان سره وایي چې زمونږ د بچ کېدو هیڅ امکان نشته. خو ډېر زر په اور باندې د سوځېدلو سره د دغه ځناور طاقت کم شي او په خپله لاندې شګې ته ننوځي او دغه شان دې ځناور سره د دومره وخت کبډي کولو نه پس دې ډېر زیات ستړی شوي وي او په دغه ګاډي کې وده شي او چې څنګه سهار شي نو د دې د ګاډي شیشه یو ناشنا کس وټکوي چې په لیدو کې پولیس والا ښکاري. خو چې څنګه د جون ملګري ورکوزېږي او لاندې په شګه باندې قدم کېږدي نو شګه د دې خپل نه راکاږي او
ورسره د تورې ختو والې جینۍ هم راکوشي او دواړه په خوشحالۍ سره په دغه ځای کې ګرځي او یو بل ته وایي چې بېګا د شپې د اور د لاسه هغه ځناور مړ شوی دی او دې سره دا شانداره کهاني هم ختمیږي.